واده کړې جینۍ سره په هسپتال کې ډاکټر غلط کارونه کړي دي چې دا هر څه په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوي دي. دغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. که دغه ویډیوګانې تاسو تر اوسه نه وي کتلي، د دې ویډیو په اخره کې در سره کلیپونه شریکوم، تاسو یې کتلی شئ. دغه واده کړې جینۍ چې بیماره وه او د واده یې کال شوی و، نو د خپل علاج دپاره هسپتال ته لاړله چې د دغه ډاکټر نه علاج وکړي. دغه ډاکټر چې خپل کلینیک ته دننه کړې ده، هولته یې ورسره بدکاریانې کړي دي چې دغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. دغه جینۍ وایي چې زما خاوند یو مزدور کاره دی او د مزدورۍ دپاره بازار ته تللی و چې ما ته یې وویل چې ځان سره یو ماشوم که او هسپتال ته لاړ شه د علاج دپاره. نو ما همغه شانتې وکړل، ځان سره مې یو ماشوم بوتلو چې د لارې ملګری مې وي. خو زه چې هسپتال ته لاړلم او ډاکټر ته مې خپله مسله بیان کړله، نو دغه ډاکټر چې په ما باندې غلط نظر وساتلو، زه یې په بیډ باندې سملولم او راته ویل چې زه تا ته ډریپ لګوم. نو هغه ډریپ خو ما ته ولګولو او په هغه ډریپ کې آرام او په دغه ټیم کې ما سره دغه ډاکټر بدکاریانې کړي دي. زه چې راپاڅېدلم، زما کپړې ډېرې زیاتې ګډې وډې وې، نو زه په ځان پوه شوم چې ما سره څه غلط کار شوی او دغه ډاکټر را سره کړی دی. ما په هغه ټیم کې ډاکټر ته څه ونه ویل، زه خپل کور ته راغلم. خو اوس چې زما دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي او دغه ویډیوګانې زما خاوند ته هم را رسېدلي دي، نو زه خپل خاوند د کوره راوشړلم چې دا دغه ډاکټر سره رابطه وه د مخکې نه او بدکاریانې دې ورسره کړي دي. نو زه مجبوراً دغه انټرویو مې ورکړله چې زه خپله صفایي ورکړم چې دا هر څه ما سره ډاکټر کړي دي. نو کتونکو داسې ډېر ډاکټران شته چې د خپل هوس راغستې وي او د نورو خلکو لور خور سره داسې بدکاریانې وکړي او عزت یې خراب کړي چې د هغوی خپل خاندان خپل خاوندان د کور وشړي او زندګي یې تباه شي. نو کله هم چې خپل ښځې لور خور ډاکټر له بوځئ، خپله ورسره ځئ. دغه معلوماتو چې ورسره شریک کړو چې تاسو هم د داسې اپډیټ نه وخت په وخت خبره وو. د ویډیو کتلو مو ډېره شکریا ادا کوم. که خوښه شوې مې لایک یې کړئ او کوم ملګري چې چینل ته نوي راغلي، چینل ته هم سبسکرایب کړئ.